أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر، ښکار د دریابو حلال شوی دی ستاسو دپاره، وطعامه متاعا لكم، او خوراکو داغی فائدہ ستاسو دپاره، وللسیارة او قافلی والو دپاره. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، وحرم علیکم صید البر، او ښکار د وچې حرام شوی په تاسو باندې، ما دمتم حرما تر څو چې په احرام کې. واتقوا الله الذي ير وکړئ د الله هغه ذات نه، الیه تحشرون چې هغه ته به راجمع شئ. په دې آیت کې دا خبره ذکر کړي چې په حالت د احرام کې د ښکار حرمت او د هغې د کفارې د بیانولو نه وروستو په دې آیت کې الله د احسان په توګه باندې دا خبره کړې ده چې د محرم دپاره د دریابو ژوندي میان د هغې ښکار کول دا ول حلال دي، او کومو کبانو چې هغه مړه شوي وي دریابو غاړې ته راګزارلې وي نو هغه هم د دوی لپاره حلال دي. جمهور علما وایي د دې آیت نه دلیل نیولې چې د دریاب نه مراد میان خوړل دا حلال دي. حدیث کے راضی امام بخاری رحمه الله یو لخر د مجاهدینو لګلې و چې تقریبا 300 کسانو داوی امیر ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د سمندر غاړې ته لګلی وو، د دوی سره خرچه هغه ختم شو. الله رب العزت ورته یو غټ کب د دریاب نه راویشتو چې اتلس ورځو پورې صحابه کرامو داغې نه خوراک کو، او بیا یې د هغې نه څه غوښه مدینې منورې ته هم راوړه. نو د دریاب ښکار دا د محرم دپاره دا حلال دی. جعل الله الکعبة البیت الحرام، ګرځولې د الله کعبه کورو عزت والا، قیاما للناس سبب د ژوند خلقو، والشهر الحرام او میاشو عزت والا، والهدی او هدیه، والقلائد او میلون والا ساروی. ذالک لتعلموا دا د دې دپاره چې تاسو پوه شئ ان الله یعلم چې یقینا الله پوهیږي ما فی السماوات پاغه سوچ اسمانونو کې وما فی الارض او هغه سوچ ځمکه کې دي.
وان الله بكل شيء عليم یقینا الله پارس باندې فواد په دې آیت کې الله د بعض محرمات او حکمت او پیدا بیانوي چې ګورا چې الله بعض څیزونه باندې پابندیانه ولګولې او عزت ولا ورکو نو دای ولا ولي ورکو نو دې کې د بندګانو نظریه کې د جوړاولا امتحان کول د الله کمالات په جاندل او زمون خلق په دې باندې نه دي روزه بولې سي نو د ورځې حلال رزق هغه نه خوري خبره باندې پیږي ولی خپل به ګټلې خپل به پزان نه استلې هغه باندې خوري ولی روزه مینه ولې ده چې روزه تیر شي به کچانه جیب او کڅو کې دوکه کړل او کچا سو کړل بیا حرام کې نګورا دا روزه د باندې الله ولی نسی دا د باندې الله د دې لپاره نسی چې ګور اوس مې د باندې حلال باندې کو نو چې تر دې نه ځان ساتي نو ټول عمر کې مې پتا باندې حرام باندې کړی دي نو چې بیا د حرام نه ځان ساتي دا ټریننګ ورکه خو من خلکو باندې ټریننګ نه پیو کنه جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځولې د الله کعبه کور عزت والا یعنی الله په شریعت کې د کعبه د تعظیم او التدی بندګۍ حکم کړی دی او دام دي چې دا سبب د ژوند جوړ کړي الکعبه کعبه ویل کېږي او چتوالی تا لکه کعبه گیټو ته ویل کېږي خپکه نیغ راوته لږه ورته کعبه وي نو کعبه او چتو زه ته وی البیت الحرام قیام للناس سبب د ژوند للناس علماوی مبصرین یا مراد د ناس نا ټول انسانان دي بیا علماوی قیام للناس نو دا سبب د ژوند مطلب دا سو پوری چې کعبه موجود دا ولاړیا نو عالم به موجود وي په خپل حال وي کله چې کعبه وران شو نو بیا به قیامت برازي حدیث کې راځي زو سویقتین دوا لند پندو والا کسان براشي خانه کعبه تبورخی دی یو کانه غبت را گزاري خانه کعبه ورانه کی کله چې خانه کعبه ورانه شو نو ټول دنیا غبه ورانهږي نګورا قیام للناس نو کعبه د ژوند سبب اجتماعي ده او سورۃ النساء کې مال ته قیام ویلو نو هغه سبب انفرادي ده ګور ارسلی سره چې پیسې ور سره نو بس ژوند برابر ده نو که بوډای نه بیا هم خی گزاره کوي خو لیکن چې نه بوډای او نور سره مال وي نو بیا دواړه کار هغه سوي هغه به خراب نه نو مال هغه ته قیام وي سبب انفرادي وګوره به یو سړی چې اسې په ګډه باندې موړو که چاله سلورانه نه ورکولې ار سړی ورته ځان ټوکرای کوي ها سلورانه به نه ورکي هغه خو ځان ورته ذلیل کوي یو سړی به غریب وي هغه به ډېره قیمتي خبرې کوي ډېرې ښې خبرې وکړي او خلک به ورته ورکشه سړی ته په خبره پوهېږي ته کوم ځای کې په خبره باندې پوهېږي الله یاد قیام نه مراد یقوم بها امر دینهم و دنیاهم د کعبه په وجب دین او دنیا دا به ودانه یا الله او بیا علماء د کعبه په وجبانه ټول دنیا ته عام خلکو ته ډېر فائدې رسیږي جازونو والا پیسې والی ایجنسیانو والا والی نور خلک پکې کمیشنونه والی بس هر چاته پکې سره څه فائدہ هغه پکې رسیږي الله او بعض علماوی
سو پوری چې دنیا کې قرآن او کعبه موجود وي نو دین به ژوندی وي که دا دواړه ختم شي نو بیا به دنیا ختمیږي. له دې وجې نه کافران کوشش د دې خبرې کوي چې قرآن ختم شي او بیا د دې لپاره دا نت دی او دا فیسبوک دی او دا پلان کې شیز دی او دا پلان کې دی دا ستا په غم باندې نه دي چې تا ته دا سیزونه ارزان کی تا ته وړو ولې نه ارزان یې تا ته غوړی ولې نه ارزان یې تا ته بجلی ولې نه ارزان یې خدا دې په د دې دین نه پی وباسي د کار نه پی وباسي. زمونږ د آبادی کسان په دې نیر باندې زمینه اذان بشوي همدغه سیس کې به سر هغه بوردان نه کله او کله 2 غنټې وشي زه اکثر مدرسې نه راشم نیر باندې کسان ناسي زه جمعات تم راشم ماما ته پته را زمانځنه اذان نمخ کې تقریبا 3 پاو سات دا مخ کې راځي چې وګور بیا او چې مونږ کله رجمه نوزو نو بیا به د ناراسته بچي بیا به جمعات تر رواني بس مونږ وایسو کو ستا پلار نشته تا مور نشته ته به مور به پلار پیدای اره دغه شان غړ شوی ستا مور او پلار چې ته سری کو نه دی تو ته ځوړن کړو چې تا نه رسړی بچي جوړې ده کته نه جوړې ده پلار مې یا لکان سبا کین بس بیا لکان دغه شان شینو بیا الله کفار د قران او د کعبه د ختمولو کوشش کوي دا قران او دین او درسونه دا ختمه دا توابینه به رباه نه نقلی لو ترکوها عاما واحدا ما امهلوا که خلق او کعبه یو کال فریدی سو که حج تلانل شي نو خلق تبا مهلت و نقل شي ټول هغه به حلال شي. تقریبا ما دنن یولس 15 کاله مخکې تفسیر معارف القرآن کې د بحر محیط په حواله باندې په تفسیر د سورۃ البقره کې لیدلیو آی کې دا ویلو کشپا ورځ کې یو بنیادم خانقابه ته مخ نک نو بیا به دا ټول دنیا هغه بس کېږي دا بورانیږي دا دنیا چې آباد ده دا په دې باندې آباد ده چې خلک خانقابه ته مخ کوي او مونږ کوي وشهر الحرام او میاشو عزت والا والهدي او هديا والقلائد وملنا ذالک لتعلموا دا دې لپاره چې تاسو پوه شئ ان الله يعلم یقینا الله پوهیږي ما په سماوات پاس چې اسمان میں وما فی الارض واسه چې زمکه کېږي وان الله بكل شيء عليم یقینا الله پر سبانه پوها دے علم پوشیا ان الله شدید العقاب پوشے بشک الله سخت عذاب والا دے سخت عذاب والا دے وان الله غفور رحیم او بشک الله بخون کے رحم کون کے دے اس دی آیت کی مخالفت کون کو تخویف ور کئی یرا ور کئی او تابیداری کون کو تا بشارت بیان یا ما علی الرسول الا البلاغ نشتا پر رسول باندې مرګ رسول دی والله یعلم الله پوهیږي ما تبدون پاغسو چې کار کوي تاسو وما تکتمون او پاغسو چې پټوي ګورا پیغمبر باندې رسول دی منل پنشتا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکد ہوا غبیل پہنچانا ہے منوانا نہیں رسول دی منل ندی قل تورتو آئے لا استوی الخبیثو ندی برابر فلیتو وطوی وفاق ولو آجبکا کسرت الخبیث اگر کو تعجب کے تالرا اچوی تالرا ډیر والد پلیتا پلیت بډیری تبه خوخه چې دا خډیر ډیره ملاو شو ولیکن برکت به پکې نه فتقوا الله ورګه دلانا یا اول الالباب یا خالص عقل والو لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. دی آیت کې دا خبر ذکر کړي الترغیب فی الخير
وتحذير عن الشر پدې کې د خیر ترغیب او د شر نه ير ورکول دي خبيث یعنی د الله په نسبانه خبيث او طيب نه دي برابر نو فلا بد من الجزاء عليهما نو پدې باندې جزا ورکول ضروري شو په خبيث باندې با بدا بدلا هغه به ملاويږي طيب باندې وا خو بدلا هغه به ملاويږي خبيث پلیت خبرې کول طيب پاک خبرې کول ګورا خبيث نه مراد پلیت مال طيب نه مراد پاک مال دا برابر نه دي وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة احل لكم صيد البحر اخکار د دریاب حلال شوه د تاسو د پاره وطعامه خوراک داغه متاعا لكم فائدہ تاسو د پاره وللسيارة او قافله والو د پاره وحرم عليكم صيد البر او کار د وچی حرام شوه پتا سبانه ما دمتم حرما تر سوچی په احرام کې واتقوا الله يروا کې د الله الذي غذاتنا الیه تحشرون جاغت برا جمع شیا جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځول د الله کعبه کور د عزت والا قیام للناس سبب د ژوند خلقو وشهر الحرام میاش عزت والا والهدي وهديا والقلائد عملون والساروی ذالک لتعلموا داد دیر پارا چتا سو پوشی ان الله یعلم یقینا الله پوهیږي ما په سماوات پاغس چې باسمان و ما په الارض چې مکه کې دي وان الله بكل شيء عليم یقینا الله پر سبانه پوها دي علم پوشی ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت ورکون کړي وان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان ده ما علی الرسول نشتا پر رسول باندې الا البلاغ مگر تبلیغ ده والله یعلم الله پوهیږي ما تبدون پاغ سوانه چې تاسو کار کوي وما تکتمون پاسو چې تاسو پټوي قل ورته لا استوي الخبيث برابر نه دی پلیتو وطيب وفاق ولو اعجبك كثرت الخبيث اگر کډیرواله د خبيثو تا کی تعجب اچوي فتقوا الله ويرګه د الله یا اول الالباب خوندانو د عقل لعلكم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ اللهم قبلنا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره